علي وزیر باجوا بې عزته کړ او غاښ ماتونکی ځواب یې ورکړ. سلام ستړي مشئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي علي وزیر له زندان څخه د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا ته په یو پرانیستي لیک کې لیکلي ستا هغه غوښتنه چې زه له تاسې بخښنه وغواړم غیر جمهوري او غیر قانوني ده. علي وزیر پر خپله ټویټر او فیسبوک پاڼو د جنرال باجوا په نوم پرانیستی لیک خپور کړی او پکې زیاته کړې ده د باجوا لخوا زما څخه د بخښنې غوښتنه د هغه تریخ حقیقت اعتراف دی چې په دې هېواد کې د حکمرانۍ او سزا واک د چا سره دی او څوک ما بیا زندان ته اچوي. علي وزیر د لیک په یوه برخه کې لیکلي چې د پاکستان پوځ په سیاسي او عدالتي معاملو کې لاسوهنه کوي او حتی د پارلمان عدلیه او قضایي ادارو پرېکړو ته هم درناوی نه لري. علي وزیر زیاته کړې تاریخ به فیصله وکړي چې د انسانیت پر ضد جرمونه چا کړي سرغړونه چا کړې او بخښنه باید څوک وغواړي. علي وزیر دا لیک د جنرال باجوا د هغه څرګندونو پر وړاندې لیکلی چې څو ورځې وړاندې باجوا د دغه هېواد د ملي امنیت په غونډه کې ویلي وو چې که علي وزیر بخښنه وغواړي نو ته یې به یې له زندان څخه آزاد کړي. یاد دې وي چې علي وزیر له څو میاشتو راهیسې بندي دی او جرم پاکستان دا ښیي چې د حکومت پر وړاندې خلک پارولي. علي وزیر یو له هغو کسانو څخه دی چې تل د پښتنو د حقونو لپاره خپل غږ پورته کړی چې د همدې حق غوښتلو په جرم ډېری وخت په زندان کې وي. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. بیا ستاسو شپږ ته راځم په ډېر به خوب کې خدای مو سپارم. د الله په امان.